ځان په فکر وکړې زه تا وژنم ته ما وژنې ځکه نه وه نن څه لږ ډېر امید پیدا شوی دی چې دا ستاسو مینه دا ستاسو محبت او دا ستاسو جوش او دا ستاسو احساس وینم ویلو پام وکړه پام دا تیر چې کوم لومبی لاکډاون ولګېدلو په هغه ټایم کې ژوند دغه شولو نو مو ویل چې د باچا خان بابا په تصویر باندې زه ګور وکړم لاسوتر پیکچر مې یې روپېدو کړو خو دا تصویر پکې مو خوښ شولو حالانکه په هغه ټایم کې د مو دا تقریبا چې څه دوام دریم تصویر و مو څه دومره ډېر ایکسپیرینس پکې نه و یا هغه بېله خبره و چې نه بعد بیا مو ډېر پیکچر جوړ کړل خو دا تصویر داسې جوړ شولو چې مو په خپله یې ځون نه توقع نه وه او بیا چې کومه په دا باندې کومه هغه پذیرایي موله مې وشوله نو زه یې مجبوره کړلم چې دا تصویر د ځون نه ونه خصوم ګنې ډېرو ملګریو وغوښتلو خو دا وړاندی هغه تصویر دی دا یو په پیسټل کې جوړ شوی دی پیسټل کلر چې کومې ته وي ډرای پیسټل نو په هغه کې دا جوړ شوی دی او په دغه تصویر کې هغه دا و چې خدای مو ابتدایي هغه والا تصویر و خو په هغه ابتدایي کې چې کوم دی دا ښه راغلی دی زه بیا داسې ورته ووایم په دا کې به نور په خدای کې یو خپل سټایل په دا کې راغلی دی دومره خبره داسې وه چې دا هغه تصویر و چې په سوشل میډیا باندې یې خپله یې لوکا کېده بوډا توصیل کې زه یې متعارف کړم په دغه تصویر باندې په سوشل میډیا باندې چې کوم دی په دا باندې باقاعده بولي لګېدلې وه یاسر افریدي چې کوم برکت برخیل سره تعلق دی او بهر ملک کې اوسېږي هغه دا تصویر دومره خوښ شولو چې هغه پې بولي ولګوله او بولې باندې په دا باندې کافي نو په هغه کې چې کوم دی بوډۍ پریس کلب صحافیون نور کوم سوشل میډیا ایکټیویسټ چې کوم دا ټول په هغه کې ټیک شوي وو دا باندې نو په وړاندي ځل باندې چې کوم دی زه په هغه باندې متعارف کړلم و د مو د توقع نه د مو د توقعاتو نه یې په څو چنده زیات هغه پېژندګالي و شناخت مو لا وکړلو نو لهدا دغه تصویر ته اوس مو دومره حده پرې راغلی زړه مینه و هغه دلګي و هغه یادونه دي ډېر تصویرونه یې دا نه پاس جوړ شول و لوړل و ګفټل شول و بای آډر هم جوړ کړل و مختلف شیونه خو دا واحد هغه تصویر ده چې یقیني یې ته یم نه مې پرې خرڅون زړه کېږي نه مې پرې ګفټ کېدو زړه کېږي لکه دومره حده پرې مو یې داسې لکه سړی څنګه خپل بچي سوتي که نه خپل بچي پرې څنګه ګرون دي ژوند یې نه لرې کوي په هدف تصویر سره مو اوس دا رقم دغه یعنې دغه نه بعد به مو 40 50 60 پرې پینټینګس نور هم جوړ کړي خو په شمور باندې به هم څو نشته دی دو دریو نه سوا هغه نه بعد چې کوم دی هغه په باوجود دا تصویر مو ژوند نه نه راخوڅولی و نه یې خوڅوم نو هغه به ډېره عجیبه غوندې کې لمحه وي یا بیا عجیبه غوندې کې شخصیت به وي پته نه لګي چې هغه کوم هغه وي چې دا تصویر د مو نه او مو یې دغه تصویر نه بېلوي باچا خان صرف د پښتنو نه بلکې د برای صغیر چې کوم برای صغیر پاک او هند چې کوم عظیم سیاستمدونون دي یا چا په حقیقت کې د خپل قوم د پوره د خپل لوکې د پوره د خپل ولس د پوره د هغو د حقوقو او د هغو د فلاح او د بهبود سوچ کړی دی او د هغه د پوره یې خپل ځون خپل شخصیت چې کوم دی هغه یې په تکلیف کې اچولی دی خو د قوم د راحت غم یې کړی دی نو هغه چند کاسون وو هسې خو یې که په نومه یو دوې ښه ډېر دي خو هغه چا وله شعر راشي چې داستار تړي 1000 دي داستار سړي په شمار دي نو دا هغه کمو کسونو چې کوم هغه ټاپ 3 کسون چې کوم د ایشیا دي زه خو وایم چې بابا چې کوم دی باچا خان بابا دا د ایشیا په هغو ټاپ 3 کسونو کې دی چا چې د خپل ځون باندې تکلیف برداشت کړی دی خپل قوم له یې چې کوم دی آروم و ترقي و شعور هغه خوښ کړی دی او د هغوی پرمختګ دپاره یې جدوجهد کړی دی همدا وجه وه چې ده د آزادۍ نه زیاته زندګي یې ده په جیل کې تېره شوې ده که ده په ژوند باندې نظر وغورځولی شي نو ده دومره ژوند بهر نه دی تېر کړی لکه څومره یې په جیل کې تېر کړی دی وجه
وجه دا وجه دغه زارو و د محل و د جایداد و د شهرت غم د سره نه و د سره د قوم غم و د سره د ولس غم و د سره د پښتون غم و د پښتون د بقا غم و د پښتون د ترقۍ غم و د پښتون د تعلیم غم و نو کدی ځون د پوره کولای شاید چې ډېر څه یې کړي وي خو دې ځون د پوره یې سم نه دي کړي که کړي یې دي نو پښتون قوم له یې کړي لهذا په وجه باندې د بابا یو ځنا په لکونو په کورونو مینوال دي او زه هم په هغه کې داسې یم چې ځون یوازې غوندې کې کاس ګڼم مساله دا دو چې ارمون چې دومره یو پلیټفارم یا داسې یو سپورټینګ پلیټفارم مولا ملو شي د وسایلو کمای دی سپورټ کولی یې نشم له بده مرغه ګڼي دا به تقریبا چې کول مخکې په دا سیریز باندې به کور شروع شوی وای چې څومره پښتون هغه که بیا په قبایلي بیلټ کې دي او که بیا د خیبر پښتونخوا په هغه پیرې دي که بره د په لاره پښتونخوا په سیمه باندې دي که د بره پښتونخوا په سیمه باندې دي خو د پښتون بیلټ د پوره د پښتون قوم د پوره د پښتنو د خورې د پوره د پښتون د ولس د پوره چې کومو کسونو اوس پورته کړی دی که هغه د شعر و ادب په هغه باندې دی په شعر و ادب په ذریعه باندې دی که هغه بیا د لښکر و ټوپک په شکل کې دی او که هغه بیا په سیاسي محاذ باندې یا په سماجي محاذ باندې هغه جدوجہد کړی دی نو موږ وایو چې داسې دغو کسونو موږ یو سیریز جوړ کړو دغو کسونو موږ یو سیریز جوړ کړو او د هغو پورټریټس چې کوم دی جوړ کړو او داسې یو شارټ غوندې کې د هغو هغه پیژنګالي موږ په هغه باندې ولیکو او د دغو ایګزیبیشن وکړو د پښتنو په خوره باندې چې په هر زوی کې چې په کم زوی کې رسایي د موږ له ممکنه وي چې موږ دلته ایګزیبیشن وکړو او دلته کې موږ په دا باندې باقاعده چې کوم دی په الفاظو کې موږ وایو چې دا هغه کسان دي او باقاعده د دغو سره چې کوم وړوکی تحریر لیکلی شوی وي چې په دا کې دغو پیژنګالو لیکل شوي وي چې دغو څه کړي نو نوی کول چې کوم دی دا یې چې کله پړواوي یې دغو د شارټ هسټري د مختصر هسټري نو د هغو په ذهن کې به دا نوار ودرومي د دغه د جدوجہد ډېر شي شاید چې په یو کتاب کې دغو زړه وشي چې یاره روشی د خپلمکي کلتر تاریخ خو در پړو کا نو د مو امید دی یا هغو له مخې له ودرومي نو هغو له به الریډي ذهن درسي چې دغه ژوند نور هم ته ورپسه چې دغه نور څه کړي دي نور یې څه کړي دي لهذا موږ پوره ژوند په دغه کې نشو ډیټیل کې نشو بیانولی خو که دا دی چې هغوی یو تصویر داسې یو مختصره غوندې کې پیژنګالي په نثر کې وکړی شي او د دغو داسې یو ایګزیبیشن وشي نو پښتون ولس به د خپلو اتلونو د خپلو شاعرونو د خپلو سیاسي چې کوم سماجي مشرون دي د دغو د هلو ځلو د ژوند او د جدوجہد نه به خبر شي که په جوړولو باندې شي باچا خان مرکز نه که چېرې دغه خبره موږ لا روغلله او په دا باندې د هغو سره یا د پښتون کلچر باندې وي یا په پښتنو اتلانو باندې وي یا د پښتون په نور داسې کم رسم و رواج باندې یا چې کم موجوده یا پخواني چې کم سیاسي مشرون دي نو که دغو باندې د پینټنګ جوړولو یې سیریز موقع موږ له میلو شوله دا به موږ یو قسم خوشقسمتي وي بلکې موږ به دا داسې وي چې دا به موږ ډېره خوشقسمتي وي لکه ډرا کې به نو ماروتي وي چې موږ له یو داسې پلیټفارم نه لوجو ځکه چې موږ یو دا هغه وي چې لکه موږ په دا کې د هغه ذاتي خواهش او هغه ذاتي مینه او هغه ذاتي دلچسپي دو چونکې نو لهذا دا به موږ د داسې به موږ نه ویو چې مطلب دا موږ چاله جوړوو بلکې داسې به موږ ویو چې دا موږ ځون لا جوړوو چونکې دا کې موږ هغه خپله تنده پراته ده خو یې موتېدلو موقع نشته دی بله خبره یې دغه د غوښتلو تصویر ماشاءالله په پېښور کې یا په خیبر پښتونخوا کې ښه قوبل تکړه په فاین آرټس په پینټنګ په قوانینو په اصولو باندې پوه وي ستوزون شته دی سینیر دی موږ زده کړه لا بیرته جونیئر به هم وي هغه به زده کړه کوي دا نه هغه پینټینګز به جوړ شوي خو به دا نه بیا ښه جوړوي زه داسې نه هغه کوم خو دا تصویر کې چې څنګه موږ مخکې تاسو له خبره وکړله چې د پلور او د زوی رشته
نو د سره یو روح به سره تړل شوی دی. نو ما ورته وویل چې هغه لمحه به لکه غرونه وي چې دا مو نه جدا کېږي یا زه دغه نه جدا کېږم. یقیني چې وي زړه خو مې پرې نه کېږي، بیخي مې پرې نه کېږي. لکه بیا چې هر وخت مو سترګو تر وړاندې وي. بلکې دا خو مو ځان له داسې لګولی و چې زه د کله شپې سره مستمم وم نو مولا به مخامخ و نظر بره مو چې کوم مو آی کانټیکس لیول په برابر باندې مولا ځان نه لګولی وم، بره و ټیټ مې هم نه لګولو. سیم چې مو نظر تر کوم ځای پورې رسېدلو نو مو هغه باندې دا ځان نه لګولی و. تر اوسه پورې په کور کې اوس مې دوکان دلته سیټ اپ شروع کړلو. نو دله مې دوکان لا راوړلو. مو چې زیاته ورځ مې چونکې ما اول دوکان نه و نو بس کلي کې به مې هلتلو. اوس چونکې زیاته ورځ مې مو په دوکان کې وي نو لهذا زه وایم چې هغه دی دا دلته مو ته سترګو وړاندې وي. نو لهذا لږ د خرڅون و د ورکولو خو مې فی الحال اراده نشته. البته عمده تصویر دوباره جوړولی یم هم شم، بلکې په د آرټ چې کوم قوانین دي، د پینټنګ چې کوم قوانین دي، مو تاسو ډول دی مو دریم تصویر و او شاید چې د دا نه په هغه قوانینو په مطابق باندې نور هم ښه جوړ کړم، بیخي یې ښه جوړ کړم. چې کوم یادونه د دغه تصویر سره تړل شوي دي که نه دي، هغه کومه مینه او عقیدت یې په زړه کې دغه نیولی دی. دا مقام اوسه پرې پینټنګز یې مو بل کم پینټنګ ونه وي، حالانکې مو 60-80 پرې پینټنګز ورسول. دا مو دریم و، دا نه بعد بیا مو ښه ډېر جوړ کړل. ویله یې دا هغه زوی یې نه رانیولی چې حقیقت خبره وي. دا زوی یې نه رانیولی، دا څه بل رقم هغه روحاني باندې کې رشته یې درسره جوړه شوې ده. باقي همدا تصویر سیم همدا چې وي چې همداسې ورته وکړو همداسې مې ورته جوړ کړو. خو په ده خو مې فی الحال زړه نه کېږي چې هره وجه ده. قیمت یې نه رای معلوم، لکه کوي چې قیمت یې څومره دی که نه د تصویر قیمت. حالانکه دا تصویر نه دی زه بل جوړ کړم هغه به وي خو لکه داسې